لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تیرو دریو جمعو دا سمو دا علم او دا علماء متعلق بیان شروع کرو او تیر جمعو بالخصوص دا علماء دیوبند او دا غیدہ کابر متعلق بیان کرو کہ دا دین پا خدمت کے او دا من دا خپل عقیدی او دا خپل اعمال او دا اخلاق او تبارک دا دیوبند دا علماء سا کردار دے دا غی متعلق میں تیرہ جمعہ بیان کرے و دی جمعہ کے مختصر غندے رہتا یو سو خبر کوما بیا با دا رمضان متعلق دتم یو تو خبر عرض کر رو ما تاسو طویلیو چھ علماء دیوبند خدای پاک پا ہر میدان کے لوے کارا غشتے او یو غٹ الزام دا دیوبند پا علماء دا لگی چی دی تصوف سر تعلق ندی پاتی شو او دا چرلک دروغ دی 100% دروغ. ما دا مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ واقع در تطیر جمعہ بیان او دا طول و تصوف دا سرخیل حاجی امداد اللہ سے مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ واقع من دتو. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ زمون دا دیوبند پا اکابرو کی لگ دا سخت مزاج خاون تیر شوید و اللہ تی دا دین لگی دا سی پترس 10 سیکنڈ پترس و اللہ تی دا دین دیر لوی کانا غشتے او یو دل دے دا یو وعدہ پا سلسلہ کی تلیو نو چه دا وعده رشتہ دارانو کے خادی با داغی پا سلسلہ کے لال نو لکے دا سوچ راغ چراشا دا حاجی امداد اللہ سے مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ملاقات مامو کا دیر نیک سڑے دے و زمون دا اکابر و علماء دیوبند پیر دے اگر ملاقات مامو کا نو چه ملاقات لا سنگ ورغی حاجی صاحب کو پیجنده چه مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو دیر دلوڑ پائے عالم دے دیر دلوڑ پائے پا حدیثو کے داغو سباز اقتباسات دا تقریر دا ترمیدی شریف دا کوکب الدوری پا شکل کے او دا بخاری شریف دا لامع الدراری پا شکل کے چاپ شوی دی کہ زیم پدغ تقریراتو باندے با لوے لوے علماء کرام کے پیگن و عام علماء داغ پاغت لکلو تقریرم نپوئی گی دمرا دلوڑ پائے علم خدای ورکڑے حاجی صاحب کو پیجندہ چی مولانا رشید احمد گنگوہی او دیر لوے سڑے دے دیر لوے عالم دے او داغ دا خیالو چی دے دا خپل تصوف لان دے راولم او دے بیعتو کی نو چی دا ملاقاتو کنا حاجی سے بتوی چی او دریش پیر آسر تیرے کا دا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ مجلس خواجیباو اخو بطول دا ذاکرین و مجلسو دا ذکر فکر دا تصوف او لوی لوی علماء برات دل او بیعتون بیکول او ذکرون باو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ توی او دریش پی منگ سر تیرے کا مولانا رشید احمد سے بتوی چی دریش پی بدا سر تیرے کم خود غری دا بیعت براتا نوے دخپل دا حدیث و دا درس ننوز گارے گم درس حدیث میں دنو کداوے چی بیعتو کنو دی قصو کے دنیم گوری
حدیثونه نه مزګار نو زه به دا څنګه کوم؟ وی نه بالکل تا ته زه د بیعت نه ویم نه د ته ذکر وظیفه خیم، خو یو درې شپې موږ سره به حیثیت د میلمستیا تېرې کا. وی ښه. حاجی صاحب خپلو مریدانو ته وی چې زما کوټه کې کم کټ دی نو ما له خوا کې د کټ واچوئ چې د شپې زما او د شپه یو ځای وي. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه وی چې هغه کوټه کې ما ته بستره سمه کړه چې کوم کې حاجي صاحب وده کېده، وی ما خو چې ماسخوتن مونځ وکړ نو کټ ته وختم وده شو. حاجی صاحب رحمت الله علیه چې راغی څنګه او هغه لږ ساعت خوب وکړ. سنت هم دا ده چې د شپې په اول حصه کې به سړی خوب کوي او د شپې په اخري شپه کې به سړی تهجد کوي او د الله عبادت به کوي. دو صحابه کرام دی، یو حضرت سلمان فارسی رحمت الله علیه او یو حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه. د دواړو دوستانه وه. خو د هغه زمانه وه چې د پړونې او د بورقې دا پرده لا نه وه نازله شوې. سړو ښځو به د مخ دا پرده د یو بل نه کول. دا وروسته بیا دا حکم نازل شو. د دواړو ورورولي ونو سلمان فارسی رحمت الله علیه رضی الله عنه دا حضرت ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ ملاقات للاړ. ماسخوتن شپې له ملاقات للاړ. چې لاړله او ډوډۍ د ماسخوتن یې څنګه لاول خو روټۍ کېښودی شوه د غرمې، نو چې ډوډۍ څنګه کېښودی شوه نو ابو الدرداء رضی الله عنه روجه وه. سلمان فارسی صاحب ورته وی ډوډۍ خوره؟ وی انی صائم، زه خو روجه دار یم، زما خو روجه ده. چې دو قتل نو دا ام الدرداء د ابو الدرداء رضی الله عنه د بیبي جامې سخیره نه به صفای مفی هم نه وه کړې کوم چې ښځه په کور کې کوي. د شریعت قانون دا دی چې خاوند کوري نو ښځه به ځان صفا ساتي، جامې به هم صفا ساتي، وجود به هم صفا ساتي. داسې وجود شکل او جامه به دا نه استعمالوي چې د خاوند له کرکه ورشي. دا قانون دی شریعت. او فقهاو زمونږ لیکلی دي چې که خاوند په کور کې او ښځه ځان نه ډولی کوي نو دې خاوند له د ښځو د والو اجازت هم شته. هغې ځان ډولی کړی نو جامې او وجود خړ پړ خیرن اپې پوه شو. سلمان فارسی پہ پوئے شو وی مالی ارا کے مبتذلتن تاز اینما او داس خیرن جامع دے اچولی دی او جامع دیم گاڑی وڈی دی او شکل دیم گاڑ وڈ دی دا ولی اغی و تدیر خپل جوابو کو ناشنا جوابی و تکو ویستارور ابو الدرداء چی دی داغت دنیا تا ست توجہ نشتا. مطلب دا دی چی ظاہر کے خویدہ مانا واغشتا چی اغا دما پا جامو باندے و دما پا وجود سکار نشتا دانوی چی جامی دی خیرنے دیو که خیدی او که وجود دی خیرن دیو که پاک دی خو پمینس کی و تا پٹ یو ٹکی ورواو رو کہ ما تے ضرورت نشتا. جامع خو خلق علا پاک ساتی کی دا خاون خد تقبل اغا شرعی تقاضاوی او دا هغه د دنیا سره تعلق سر نه نشته. ټول ورځ روجي او د شپې منځونه دي نو زما کار سره چې جامې خشته کوم او وجود خشته کوم. شپه شوه نو حضرت سلمان فارسی وده کېده او حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه په مانځو درېده. سلمان فارسی ورته وایي سمله وده شه. وی ښه د مېلمه خبره ومنله وده شو. بیا پاسېده چې مونځ کوم وی سمله بیا وده که بیا پاسه ده ویسم لودشه بیا ودکه چې اخره شپه شوه یوس پاسه چې پاسه دواړو دسونه کل منځونه وکړل نو سبا ځان سره نیغ نبی علیہ السلام لراوست. نو حضور پاک ته حضرت سلمان فارسی الوی وی صاحب دا مرګره هټوله ار همیشه روجی نیسی او ټوله شپه منځونه کوي او د بیبي حال یې موته وی چې بیبي اخیرن جامع او خیرن وجود ما وتوی دا ولی دا په بد شکل جامع دی دا ګډ وډ سر دی او ګډ وډ وجود دی وستا د ضرور د دنیا ساجت نشته ماته څه ضرورت ته جدان متډولې کوم. نو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو الدرداء تا مخ راواړو او ورته سوی وی اے ابو الدرداء ان لنفسک علیک حقا وی ستا د نفسم پتا ګوره حق شتا، ان لزوجک علیک حقا ستا د بیبی پتا باندې حق شتا، ان لجسدک علیک حقا ستا د وجود پتا حق دے، ان لعینک علیک حقا د سترګم در باندې حق دے، اعطی کل ذی ان لزورک علیک حقا د میلمم در باندې حق دے، نو اعطی کل ذی حق حقه هر حقدار تخپل حق ورکا. کته دا وی چې ټول ورځ بروجی نسم او د شپې به مونځ کوم او بیبي تقاضا د هغې حاجت په نه پوره کوم نو ګناهګار شي. د هغې حق پکار دی چې ته پوره کړي. ډېر خلک اوس هم داسي زه واده نه کوم چې د خدای راضي کړم. ډېر خلک نیکي په دې کې ګڼي تبتل اختیاری، نیکی دیتا وی چې وعدو نکم چې د شپې او د ورځې الله راضي کم، ولې که وعدو کم د ښځې حق به ډوډۍ به وله پیدا کوم، د بچو حق به نو د خدای د عبادت ته به هغې ته به مې توجه نه. دا غلطه طریقه ده. وعده کول ځان له عبادت دی. عبادت یوازې مونځ او نفل نه دی، عبادت یوازې ذکر او اذکار نه دی، وعده ځان له عبادت، خدای ته نزدېکت ځان له عبادت، خدای ته په خوشحاله نظر کتن ځان له عبادت، او بچی راوړل ځان له عبادت، او د بچو تربیت کول ځان له عبادت، او د لوړو تربیت کول ځان له عبادت، او خدای بچو له رزق ګټل دا بیا عبادت شو، او کور ته ډوډۍ او میوه بچو له راوړل دا ځان له عبادت شو. نو کمبخته د دو نفلي منځونو دپاره او ذکر او اذکار دپاره د دنیا عبادت پرېښود. مون خلق عبادت بس دقه تواو چې صرف تسبیح لوا او یو دو رکعاته مونځ کوه هغه هم د ریا، بس دا ډېر لوی نیک سړی دی او د عبادت ګزار دی. قسم دی چې ټوله شپه ته نفلونه کوه او د ټوله ورځ روجي نیسه، دا سړی یو طرف ته کا او بل طرف ته یو سړي وعدو که او د واده نه د هغه 10-12 خدای مسلمانان بچي پیدا کړل او هغه ذکرونه کوي یا منځونه کوي، قسم دی که دغه عبادت ګزار دی واده والا ته د خدای په نظر رسي. دنه خو بلا نسل پیدا شو، د دو بچی راوړل او څلور یې راوړل، د هغې نه پس نور نوسی پیدا شو، د هغې نه پس کلوسی پیدا شو، د لور اولاد او د زوی اولاد، تر قیامته پورې به څونه زره پیدا کېږي او څونه لکه به پیدا کېږي. دوی کې د ورځې یو ځلم لا اله الا الله وي څونه به دې جوړېږي. دا غټ عبادت نه دی، حضور پاک واده نه دی کړی. اوس هم ډېر خلک دې ته وایي دا چې ډېر نیک سړی دی. ولې نیک سړی دی؟ ما ته په خپل یو سړی یادو، وی ډېر نیک سړی دی. مې ویل وی د خدای دپاره خپل خواهش قربان کړی دی او واده نه دی کړی، او بالکل نه واده او نه بچي، معدې جړا دی، دا روغ نه دی، یعنې مې ډاکټر لیبو دی، دا روغ نه دی، نه جوړوي. پیغمبر عبادت او جنت د پیغمبر په طریقه کې دی، او حضور پاک 11 ښځې کړي دي، 11 بیبیانې کړي دي. صرف 2 پیغمبرانو ودونه نه دي کړي، یو حضرت عیسی علیہ السلام او یو حضرت یحیی. عیسی علیہ السلام ولې واده ونه کړ؟ یهودیانو په نوجوانۍ کې په دشمنۍ واوړېد او خدای اسمان ته وخېجو، او چې راکوشي واده به کوي د حضور پاک په امت کې. او یحیی علیہ السلام د یو یهودي بادشاه خلاف فتوا ورکړه، هغه ظلم کو، نو هغه په هلکانه کې شهید کړ. واده ته جوړ شوی نه دی. نو واده د ټولو پیغمبرانو طریقه ده، او واده په بعضې موقعو کې واجب دی. نو واجبو ته نفل عبادت رسیدی شي، سنت موکده خو دی، نو سنت موکده ته نفل عبادت رسیدی شي. مونږ خلک نه پوهېږو، خو چې څوک ناشنا کارو کې مونږ وایي دا خدای ته رسېدلی دی. په دې پېښور کې یو ځل ما سکول وی، په دې موچي لړه کې خلکو به وی یو پیر دی متیازې نه کوي او دس نه نه ورکوټ او دس ماتې کوي نه غټ، دنیا به ور روانه وه. یاره ما وی دا به واقعي مونږ خو هلکانو سکول مې وی، مې دا واقعي لوی زبر دی چې نه دی رکوټ او دس ماتوي او نه لوی او دس ماتوي. نو زه م وله لاړم موچي لړه کې یو دکان کې چې ورلم که نه، یو بوډا بابا نه مې تپوس وکړ، مې دا پیر صاحب ما اورېدلي دي چې دی نه لوی او دس ماتې کوي او نه غټ او دس ماتې کوي. ما ته وی ته ماسخوتن داسې 12-1 بجې راشه چې د هغه سوټه راته وښیم چې دی کوي که نه کوي. نه مونځ شته نه روژه شته، او په دکان کې ورسره د دنیا چرسیانو یو څښا بینو په دکان
چرسونه او کټوی د نسوارو د ډکه اسخا نسوارو بوی او د دنیا چرسیان او دا ویزبرګ دی او پیر دی متیاز یې نه کوي. په دغه مانسیره کې په دې مانسیره کې یو کس اوس مړ دی، هغه صاحب بربند ننګا صاحب به ورته وي. استاد پاکستان د وزیر اعظم نوم نالم د هغې پیرو، هغه یو وزیر اعظم تیر شوی، هغه اوږد غوندې سو جنیجو صاحب، یو اوږد زمونږ په پاکستان هر قسم وزیری دي، یو غټ اندرم پایه وه، د هغه پیرو ابه ولته او صاحب یو روډې ورته پوخ کړې، د نیم ته خو ما ته چا قصه وکړه، او چورلټ بربند بناستو، نه کمیس نه پرتوک، لیونې هلکه څوک چې پرتوک کمیس تا غوندي او نور ته ناست دي، رښتیا وایي دا روغ دی که دا لیونی دی؟ لیونی. او خلق بدل نه ذکر نه دست نه منځ نه روجه نه زکات نه صدقه نه لا اله الا الله، او خلق بدل د دنیا ښځې به هم ته سړي او چې چاله به یو ډب ورکړ نو دا ورسېد، او چې چاله به دوه ډبه ورکړل وي دا خو ړومبي اسمان ته ورسېد، او چې درې ډبه به ورکړل وي دا بس جنت الفردوس ته ورسېد. یو هیړ به لږ د عقل نه به کار لو زمارونو. دین د حضور پاک په تابعدارۍ کې دی، جنت د نبی علیہ السلام په تابعدارۍ کې دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اے بندگانو وی کہ یو سړی درته په دې یو لاس کې نور راښکته کی او په دې بل لاس کې راته سپومۍ راښکته کی، خو د شریعت پکې د ګوتې د بند دومره کمې دی، نو دا به نیک سړی نی، دا به پیر نی، دا به جادوګر او ساحر. مونږ به یو سړی چې ګورو د شریعت په رڼا کې به ورته ګورو دی د الله او د رسول تابعدار دی او که نه دی؟ الله و رسول وی وعده که که یو سړی بیمار یو نه کوي جدا خبره، لیکن که ته وعده په دې خیال نه کوې چې زه وعده نه کوم چې دې زه پوره عبادتونه د خدای وکړم، نو دا دې پوره ګناه وګټله، ناروا دې وکړل، ناجایز دې وکړل، ګناهګار شوې. زه راته ګناهګار ویم که تا د څوک پیر وی نو وی دې درته پیر نه. او که یو سړی بیمار وي او د دې وجې نه واده نه کوي او یاره نیک سړی وي، ذاکر وي، ذکرونه کوي، د خلکو اصلاح کوي، نو ډېره ښه خبره. دا دې نه وایي چې زه واده دې نه کوم چې د خدای عبادت ته اوزګار شم، دا دې وایي چې زه ناجوړ یم، ما ته عذر دی، دا دې وایي ما ته عذر دی د واده نه. بس سړی پوهېږي ما ته عذر دی د واده نه، واده نه کوم. نو داسې ډېر شته چې د عذر د وجې نه هغوی ودونه نه دي کړي، د شریعت په دې نه چې دا د شریعت د وجې نه کو، نه د عذر د وجې نه، او ذکرونه هم کوي، ذاکرین هم دي، بلا مریدان هم شته، خلکو ته نیکۍ هم ښودي دي، داسې نیکان هم په دنیا د مخ شته. لیکن زمارونو فرض عبادت ته سنت موقت نہ رسی، واجب ہوتا نہ رسی، واجب ہوتا سنت موقت نہ رسی، سنت موقت ہوتا نفل نہ رسی. دا انسان دا خز پسڑی حق دے، دا میلمہ پسڑی حق دے. شریعت کے راضی کی او سڑی نفلی روجہ نہیں ولی او دا یو میلمہ شو، دا بل څوک میلمہ شو یا دے دا چا میلمہ شو او هغه سړی ته خفه کېږي چې ما سره به ډوډۍ خوري، دا نفلی روجہ دے، ما ته کې قضا دی ونیسي، خو میلمه دې نه خفه کوي، فرضي به نه ماتوي. د شپې په اول حصہ کې خوب کول دا د حضور پاک طریقه او سنت دی. که ته وایې د ټوله شپې عبادت کوم، دا دې غلط او کړه، ګناه دې وکړله. د نفس باندې حق دی، د سترګو حق دی، سترګو له حق ورکه، د بیبي در باندې حق دی، بیبي له خپل حق ورکه، د بچو حق دی، بچو له خپل حق ورکه. دا د بچو حق د ښځې حق فرض دی، دې ته ټول عمر نفلي روجې نیسه ثواب دې ته نه رسېږي. شکر دی چا چې ودونه کړي دي او کور ته سودا وړی، غوښه وړی، ټیپر وړی، باټینګن وړی، په دې نیت وړی چې دا په ما د دې ښځې بچو حق دی چې الله خوشحاله شي، قسم دی په دې به دله خدای پوره اجر درکوي، دې که ډېر لوی ثواب دی. بچی تر کلمه خو له ذکر دی خو منځ دی وته خو او بچی دی راوت جمعات ته دی بوته، دې تر دنیا نفلی عبادت نه رسی. نو مولانا رشید احمدی گنگوہی رحمت اللہ علیہ وی چې زه خو بوده شوم، حاجی صاحب موده شو، وی چې د شپې سیسه تېره شوه نو حاجی صاحب پاسېده، او چې څنګه پاسېده نفل عبادت یې شروع کړل. وی زه لږ وشرمېدم، مې ګوره هغه سپینګیري بوډا پاسېد او عبادت کوي نفلی او زه دې وده پروت یم، راشه زه به هم دا نفل وکړم. وی زه هم پاسېدم، حالانکه ګوره شریعت په دې مسله دې پوهېږم چې یو عالم د حدیثو درس کوي یا د قرآن درس کوي او دې تهجد لم نه پاسي نو پروا نشته. حضرت ابو هریره رضی اللہ عنہ
صحابو چې با او نبی علیہ السلام با اخر شپه کې تهجد وکړل دا غینه پس به ویتر کول. حضرت ابو هریره سے وی ما تخبل دوست محبوب مصطفی پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو سو وصیتونه کړی دي. وی یو وصیت راته دا کړی دی چې تبا الو دکیږي چې ویتر وکړي ویتر مخ کې کاوه بیا ودکیږي. ولی زبا د حدیث یادول د حدیث و خدمت پې کو نو تهجد لبه نشو پاسې دی دا د خیر دی مکه و تهجد ویتر په اوله شپه کې کاوه. ما رشید احمد گنگوهی خو دغه حدیث ته ګوري چې زه خو د حدیث و خدمت کوم نو تهجد نشم کولی دغه نفلی عبادت کوم فرض رانه پاتې کېږي. خو چې وی قتل چې حاجی صاحب خو د شپې اخره شپه کې پاسېد نفل کوي یو شرمېدم یاره لا سپینګیرې نفل کوي زه به اوده پروت یم وی پاسېدم وی امام ورسره اودسو کو نفل میں اکڑ وی چې په دویمه شپه بیا پاسېده بیا مې نفل وکړ. یاره وی د تهجد خوند مې ویلان دی که واقعی تهجدو کې خو مزه شته که نه. اخره شپه کې مونځ کول دی کې کمال دی. د مارونو ګورې دی روژه کې ځان بلد کې روژه کې رمضان کې لږ وختي پاسه یو 15 منټه 20 منټه د خپل ټیم نه لږ په وخت پاسه چې پاسه اودس وکړې اودس نه پس 8 رکعات عام معمولو د نبی علیہ السلام د تهجد نو شپږم کولی چې څلورم کولی چې 2 رکعاتم کولی چې دې سره ځان بلد کې. رمضان کې سړی پاسانه ورسره بلدېږي لږ وختي پاسه. بعضې خلک ورې پېشمنۍ نه کوي دا ګناه کوي. پېشمنۍ کول دا د پیغمبر علیہ السلام سنت دی او چې څوک قصدن پېشمنۍ پرېږدي چې دی نه کوم وجود ته هم تاوان دی او د سنتو خلاف ورزي هم کړه نو پېشمنۍ لازمن کوه. نبی علیہ السلام فرمائی کہ تسحروا پیشمنیو کے فإن فی السحور برکہ پا پیشمنی کی برکت دی وجود موسر خکیگی او سړی وجود سره طاقتمن شي او وختي خوراک دی وخت د الله رحمتونه هم نازلېږي فرشتي برته دعاګانې مو کوي. بهر کیف تهجد خوند مې اعلان دی که 3 شپې مې تېرې کړې حاجي صاحب ته مې وې چې ما ته څه ذکر وښایه هغه ذاکرینو مجلس کې بلد شوم ذکر وښایه وی ذکر یې راته وښو وی مې چې حضرت اجازت راکا یو څو ورځې سره نور هم تېروم وی تېرې هلکه ګورې زه درته نه ویم په خپله سوچ کوه مجلس کې بلد شو که نه کوم ماحول سره چې سړی بلد شي د هغې ماحول اثر اخلي. 40 د 3 ورځو په نیت ورسره پاتې و 40 ورځې ورسره تېرې کړې او 40 ورځې پس چې ته نو بعض انسان بیعت مو شو ذکرونه مو کړل بعض انسان ته کال پس خلافت ملو چې چاته 2 کاله پس 40 ورځې پس حاجی امداد الله سے خپل خلیفہ کو زو یو خلکو ته بیعتونه کوا او ذکرونه کوا زما په ځای ته اوس په خپل ګنګوه کې کېنه وای لوی پیر د زمانې ته خدای جوړ کړ. نو حاج مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب وی گنگوه کې دوبیانو جامې به وینځلې نو وی مالا به یو شي خوند راکاو جامې چې باغوی وینځلې نو جامې به اوچتولې او د خښتو له برابرولې. اوس هم دا دوبیان جامې اوچتوي اوس خو په مشینونو وینځي چا په صوباړو څوک وایي په څوک اوچتې کي او د خښتو له برابرۍ دا دوبیان نو چې خښتو له برابرو نو هغې به ورسره ها غوندې کوله وی مالا باغی ها خوند راکو وی او ما تا ها نخکاری دا وی ما باوی که دا جامی دی دا غل کانی لرا بریگی نو دا دا اللہ آواز کئی اللہ اللہ اغیہو با ها آواز کو او جامو با کلس آواز کو وی ما باوی که دا ها او کلس ندی دا وی اللہ 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 وی زبا دو بیانو تا پا دینیت کے ناستم که دا مازلکی با دا وی دا آواز دا اللہ نمرو چتے دا یو سړی والا د مدینه شریفې نه جامې راوړې جامې په دې سر د پاسه کېښودې او ورته خوشحاله چا وی صاحب دا ولې وی دا د فلانکي حاجي صاحب راوړي دي وی دا خو د بار ملک د انګریزانو د ملک دی وی ما ته هم پته ده چې د انګریز د ملک دی خو د مدینې شریفې هوا پې لګېدلې ده او یو مجلس کې ناستو نو 3 کجورې ول چا د مدینې منورې راوړې 3 کجورې نو کسان گنو کجوری کمی وی نو یو مرگری تیوی دا کسان وشمیرا نو چه وشمیرلی وی دا ولی ولی ٹوٹی کا چطولو تاو رسی کجوری ولی ولی ٹوٹی اکلی پوٹی پوٹی اکلی ٹولو تا چو رسی نو یو مرگری وطوی وی دومرا ساجتو چه پا دی خلکو دی وی شریف اخبلا با دی خوردی وی دا دی دون پوچ خنه اکلی کجوری دی دومرا پوچ خنه اکلی
مولانا رشید احمد گنگوہی وتا غصه شو وی د مدینی د کجورو تذلیل دی وکړو تا د مدینی کجورو ته پټخنه والے وې کدا ډیر وړم د خدا زمونږ د ملک د لویو نعمتونو نه غټ نعمت دی دا زمونږ د اکابر علماء دیوبند او یو ځل په مکه مکرمه کې سیلاب راغلی نو کم چې مقام ابراهیم دی دا یو تیګه ده چې ابراهیم علیه السلام به پخپې خودې او بیت الله به جوړو د ابراهیم علیه السلام پکې د ګوتې د بند عمره د خپو نخم ده نا په ځمکه سیلاب سره راوغورځېده او د هغې نه لږ غوندې کاڼې جدا شو چې کاڼې ته جدا شو نو هغې په تحفه کې مولانا رشید احمد گنگوهي صاحب له راوړه کاڼې وی صاحب دا د مقام ابراهیم ډکره ده هغه شاګرد ته وی معده کا او رانجو کې ګډه کا نو هغه کاڼې معده او په رانجو کې ګډ کا او بیا به د شپې چې سملاسته د هغې سلی به سترګو کې اچوله چا وی صاحب دا خو د رانجو کاڼې نه دی دا خو د مقام ابراهیم هغه د غر د کاڼې ډکره دې معده کړې ده نو سترګې دله خرابې نه کي وایي د مقام ابراهیم د رنجو نه بهترین رانجه بل کم دی دا عشق و دا محبت و زمونږ د علماء دیوبند اکابر زمارونو دې اکابرو نه خدای د دین ډېر لوی کار اخیستی قسم دی مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه متعلق دا مشوره ده چې د شپې په آخره شپه کې به راغې نو ځمکې ته به ټیټ شو نو د حضور پاک د روضې مبارکې د پنجرې خوا به په خپله ږیره پاکوله به پرې راښکله یو بل شخصیت تیر شوی دی مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه دا اوس نږدې تیر شوی دی دا لاهور کې پاتې کېده او په لاهور کې د الله د کتاب د قرآن شریف ډېر لوی خدمت کړی دی ډېر لوی خدمت او د کشف خاوند ذاتي سیکانو مور او پلار یې سیکانو دی مسلمان شو دارالعلوم دیوبند کې سبق وی نو د دیوبند یو سیټ و یو نواب دا غلور پیغله شوی وه نو نواب صاحب دا فیصله وکړه چې دا لور به زه ورکوم خو یو عالم له به ورکوم ملګرو سره یې مشوره وکړه چې لور مې پیغله ده او دا یو عالم له ورکوم چا له ورکم هغې وی صاحب د دارالعلوم دیوبند ته لاړ شه او هلته چې محتمم صاحب سره یا د هغې استاد سره میلاو شه نو هغې ته ووایه نو عالمانو پت خو هغې ته لګي دا نواب صاحب هم راغی رور یې مو رشته داران یې مو دارالعلوم ته رادن نه شو دارالعلوم کې تلل د محتمم صاحب ته ال وی نو په چمن کې طالبان ناس یو طالب یې پکې خوښ شو چې محتمم صاحب له ورغلل وی زه صاحب فلان کې نواب یم هغه وپېژنده څنګه راغلی وی زما لور پیغله شوې ده او نیت مې کړی دی چې یو عالم لی ورکوم نو ستر ترالی او ښکلی عالم وګوره چې د وجود د صحت نه مروغي او برابري لور والا ورکوم وایي صاحب په دې چمن کې مې یو هلک ولیدم خوښ شو نو که دغه هلک واده نی کړی او ښځی نی نو لاول به یې دله ورکو او که هغه واده کړي ښځی وي یا واده نه کوي بیا بل څوک راله وګوره وی ستاسو څوک خوښ دی وي چمن کې یو هلک ناست دی وی ورشه اواز ورته وکړي هغه یې راوغوښت دا و مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله هغه چې راوغوښته ورته یې وی هلکه تا واده کړی دی وی نه وی د دې نواب صاحب لور ده او ته خوښ کړی نو که دې خوښه کړي هغه درته په نکاح کړو وی صاحب زما خو هېڅ هم نشته زما خو پلار هم سیکو مور مې هم سیکوه زه به کې مسلمان نه مې کور شته نه مې روزګار شته نه جامې شته نه جوړې نواب صاحب یې هر څه ما سره شته ته غاړه کېده نه بلکل پښتانه وایي که مفت شراب خو یې قاضي هم څکلي ډېره ښه غاړه نه نکاح ټیم مقرر شو مولانا احمد علی لاهوري صاحب وایي دا طالبان خو یو بل سره ټوکې ټقالې کوي نو وایي چې نکاح وخت ورځ مقرر شو ورځ راغله نو یې ما ته هغه طالبانو وایي چې لکه جامې دې خیرې دي بله جوړه واچوه مې چې زما خو بله جوړه نشته
زما خو دغه یو جوړه ده. یو طالب وی چې لکه زما جامې شته زه به یې درکړم. سړي ته چې د بشرجان جامې ور واچوي ما شرمې. وی بل طالب و وی هغه زما نه ډېر زیات نری و، وی چې زما جوړه شته زه به خپله جوړه درکړم. یاره ما وی چې تم را سره ګپ لګې ستا جامې خو که مې واچولې خو که پرتوګ به راته پتلون ښکاري نه. وی طالبانو وی داسې وکړه چې د نو زمونږ جامې پرېږده غسلخانې ته ننوځه وبلامبې لنګ ووه او دا خپلې جامې دې پکې ووینځه او بیا لنګ ووه بار وځه دا به وچې شوم دا خپلې جامې به دې واچي. وی دې هم را سره چل وکړه خو پوه نه شومه. غسلخانې ته ننوتم اومې لمبل او لنګ مې ووه خپلې جامې مې ښې برابر ووینځلې په صابون او چې بار راووتم او چولې مې نو اوریاز به نرې نرې ساس کې وچېدې نه. کله هوا ته یو خوا ولم او کله بل خوا اړقم جامې کم ځای وچېږي او د نکاح وخت راغی. وی هغه جامې مې واچولې پکې لچېدم. سخر مې راغی د سخر رور مې دی او خیال مې دی قوم خلک وی هغې چې ما ته وکتل رپېدم وی پوه شو چې مونږ ابل ورځ راغلي هم دغه جوړه وه نن هم دغه جوړه ده. او سړی چې رپېږي دا جامې نمجنې دي بیمار نه دی خو جوړه یې انځلې د ځان له. خیر نکاح شو وادو شو جنۍ چې مې کور ته بوتله هلته مدرسې ته ده هلته مزدوري کوه. یو وخت ډوډۍ ښځې ته میلاویږي بل وخت نه میلاویږي او ښځه د نواب صاحب د کور نیازبینه ده. لوښي ګډوډ کور ګډوډ کور پردی د کری جامې هغه دي چې سخر کور کړي دي ما سره نه د ښځې جامې شته نه پیزار. ډېر په بد حال وخت تېرېږي. یو وخت ښځې ته ډوډۍ میلاویږي بل دو وخته نه میلاویږي. میوې خواړو شته نه او ښځه د میوو د خوراکونو بله ده مالدار کور جنس. نو اوس خو چې وادو شي نو ښځه په سبا ځي کله پخوا په اومه رسله اومه به یې وته وي. هغه زمانه کې به میاشت څلوېښت ورځې پس تله چې ښځه مې میاشت پس کور ته لاړه نو پلار ته تپوس وکړ بیٹی اپنے شوہر کو کیسے پایا؟ لورې د خپل جون لومبې ملګرې خاوند دې څنګه ومونته؟ د دې زمانې جینۍ به څه به یې کول؟ مخ سر به یې ټکاو اوهو چې ډوډۍ درک ده پلاره ډوډۍ دې نه شوه راکولی نو دا یې سړي له دې ورکړم غرقه دې کړه. یو وخت ډوډۍ شته او دو وخته نشته. میوه خو بلکل په سترګو په دوربین کې م راته نه ښکاري. کور پردې جامې ګډې وډې. او ورته څه وایي؟ وی لورې وی خاوند دې څنګه ومونته؟ جنۍ ورته وایي وی بابا وی د علماو نه به مې د جنت خبرې اورېدې چې جنت به یو داسې خوشحالي به یو داسې خوشحالي به یو داسې خوشحالي به. وی ما وی چې خدای دا جنت به میلاو شي که به نه شي او دا به راځي او که نه راځي. وی بابا داسې خاوند دې راله پیدا کړی دی چې په دنیا کې خدای جنت را کړی دی. دنیا کې مې جنت مونتی دی خیرت سره به راکاږو. نیک عالم او برکتی عالم دا د ښځې دپاره واقعي په دنیا کې جنت دی. نو مولانا احمد علی لاهوري صاحب به وی دا هغه وقت و یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت احمد علی نہ تھا اب احمد علی ہے. وی دا چې ما ته جنت وی هغه وخت کې زه احمد علی لا نوم اوس احمد علی ما د کشف خاوندو د کشف. یو سړی ولا راغی وی په محله کې دوه مړي شوي دي فلان کې او فلان کې مړه دي. وی ایک جنت کو گیا ایک دوزخ کو. یو جنت ته تللی دی بل دوزخ. سړی ورته وی صاحب دومره غټه دعوه دې وکړه داسې خو نبي علیه السلام منع کړې ده. یو سړي ته دا نشي ویلي چې دا جنتي دی په دنیا کې د خاتمې څه پته لګي. دا هم نشي ویلي چې دا دوزخي دی د خاتمې څه پته لګي. رسو خدای نیک کی توبه بس. وی میں نے تو کہہ دیا آپ معلومات کرے ما وہ استطاعت سے معلومات وکړي چې معلومات یې وکړل خبره رښتیا وه. یو کس غاړې ته مری ته پړی چولې او ځان یې وجلی نو چې څوک ځان مړ کړي او مری ته پړې واتې خودکشي وکړي نو کم خواله دوزخ. او بل کس په ایکسیډنټ کې مړو نو نبی علیہ السلام فرمایي صاحب الحدم شهید. ایکسیډنټ کې چې مړ شي نو شهید جنتي دی. یو ځل چا یو جومات ته بوت ګوره دې ته کشف وایي.
وی دی جماعت کی منزو کا نوی جماعت جوڑ کرو دیر قیمتی اعلی وی دی کی منزو کا جدی ورننا وطا نو سوئی بہت بہترین مسجد ہے، دل چاہتا ہے کہ اس میں نماز پڑھو، دل خشتہ جماعت تے ظلم اقوال چپا کی منزو نہ کم، لیکن کاش کے حرام پیسوں پر نہ بنتا، افسوس چپا حرام و پیسوں نے جوڑ شوے پا حرام و جوڑ دے چاہ جوڑ کرو دا آغا نے معلومات واغشتل حلقوی مولانا احمد علی سے پوچھ دا پا حرام و جوڑ دے سر اخکتا کہ وی ٹک ہوئی وی پنی ما ٹولی سود پیسے لگولی نکشف خواہوان زمارونو علماء دیوبند اللہ پا ہر میدان کے کارا غشتے ما تیرا جمم درتوی تحریک ازادے کے پاکستان و ہندوستان چے ازاد دے تو علماء دیوبند دیر دوے کردار کلکتے نوالا تردہ بمبے پورے او پغٹو غٹو شاہراہونو یو انگریز دے مسٹر تامسن اگر خپل کتاب کی لکلی دی وی دے ہندوستان پا غٹو غٹو شاہراہونو میں چکرو لگاو وی دا سی اون منتا چی پیغی کی یو عالم پانسینو علماء اور پورے ویزان دو او یو جماعت تننا وطم یو زی تننا وطم یو ماوی تاریخ لکنو ماتا اجازت ہو یو علاقے تننا وطم نو دا سوزیدلو غوخو بین را باندیو لگے سو غوخو بین لکا غوخی چی سوزیدلی نو ما چی معلومات واغشتل نو علماء دا اور بٹے بلا کڑے وا دا انگریز تامسن تاریخ کی لکلی دی اوری بل کڑے دے او علماء پا نمبر و دروری دے و جامعہ تیستی دی او یو عالم بربن اگا اور تور غرزی حالا کوئی پاکستان آزاد شو او پلانکی صاحب خوب لیدل دے آزاد شوید دا پا خوبونو نازاد دیگ مازر توید امون حاجی صاحب تورنگزی بابا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ دا آزادے پا تحریک کی دا شیخ الہند سرا پورا تعلقات اور باچا خان اللہ دے مغفرت نصیب کی رحمہ اللہ اغم پا تحریک آزادے کے دا شیخ الہند سرا مرگرتیا پاتے شوید پختنو قربانی ورکلا پنجابیانو مر کړی دا سندیانو مر کړی دا بلوچانو مر کړی دا خو د انګریز نفرت د خلکو په ذهن کې ګوري مولا پیدا کړي مولا ولا ته وایي چې د انګریز نه بدن خلاص ہے انګریز پلیت دی ګنده دی زما دین د انګریز په دور کې امن خمدیدار داسې امن نو دی نه خامن انګریز ولې وکړي شوی ترقیاتی کارونه پکې کېدل راشه ستا پلونه پرون جوړ شوي دي بیا روان دي او دا انگریز پولونه وګورئ دا کم وخت مضبوط پراته دي دینن روډ جوړ کې میاش پس بیا رواني داغه د زماني روډونه وګورو سم مضبوط پراته دي داغه د زمانه هسپتالونه وګوره دا بالچار قلعه دی وګوره دا چې دا نور علاقې وګوره نو کارونه د لکول حج نه څوک ندی منې کړي مون نه څوک ندی منې کړي جمعات جوړول نه څوک ندی منې کړي ولی منګریز تختاو د دې ملک نه وطن نه علماء پا خلقو کی یو جذبہ پیدا کلا ادا کہ دا انگریز قانون دے او زمون قرآن غلام دے مونگ دا خپل قرآن دا غلامین او باسو او دا قرآن نظام او قانون خپل جوڑو لغوارو دا خپل قرآن نظام دا سوچ دا خلقو پا ذہن کی چا پیدا کا عالم پیدا پختونم پاسے نیکانم پاسے دل تحریک شروع شو انگریز لال ختم شو دا انگریز پا شڑلو کے دا علماء دیر دوے کردار دے زمارو دا پاکستان پا جوڑے دو کے ہندوستان پا جوڑے دو کے دا علماء دیر دوے کردار او کہتے ہوئے ہندو خپل مذہب آزاداو سکھ خپل مذہب آزاداو مسلمان خپل مذہب آزاداو دا ہندو مذہبم غلامو اگوے دا خپل مذہب آزادو دا سکھ مذہبم غلامو اگوے دا خپل مذہب آزادو دا مسلمان مذہبم غلامو اگوے دا خپل مذہب آزادو نو آزادی دا مذہب پنوم شوے دا او دا مسلمان دا مذہب آزادی آگے ٹیکادار بیا گورے عالم دے الحمدللہ دا علماء او خصوصا علماء دیوبند پدے وطن پدے علاقہ لوے کردار دے او بیا عالم جوڑے دل دا خدے دے لوے احسان علماء پسے اس قسم سپکی ما دا تمخ کی بھی بنوائے خواہ بدرت بنوائے دا علماء دا ازار نزان ساتے دا تخیرہ نہ کئی دا علماء دشمنی دا خدے دشمنی دا خدای دشمنی بنا کر او کم از کم ما تیر جمعم دتا یوسم دتا کہ نیتو کہ یو بچی عالم کے خواہ دا چا بچی دی دا نیتو کہ
چې دا به انشاءالله یو بچی عالم کوم. او په دې مه یارېږئ چې که دې عالم چې ډوډۍ به څوک ورکوي، ډوډۍ د خدای په لاس کې ده. ښه ډوډۍ به انشاءالله العزیز ورکوي، عزت به هم خدای ورکوي، خپل ژوند به هم خدای ورکوي. او که د چا بچي لوی دي نو هغه پردي بچي خپل کړي، پردي بچي پسې خپلېږي. مدرسو سره مدد کوئ، چې مدرسو سره تعاون وکړو. په دې مدرسو کې چې کوم پردي بچي سبق وایي، ستا بچي شو که روحاني بچي دي شو، ستا په پیسه باندې هغوی سبق وایي او ستا په پیسه باندې هغوی عالمان شو، نو د هغوی په ثواب کې د هغوی په علم کې ستا حصه پیدا شو. تاسو خبرې خو مې په دې بنیاد باندې عرض کړې. بله خبره د رمضان د روجو ده، نن لږ ناجوړه مې ما بیګا پوره تبه تېره کړې. نن نیت مې نو چې د منن بیان وکړو. د رمضان میاشت الحمدلله ښکاره شوې ده او د رمضان روجې روانې دي. مبارکه میاشت الله دې په خیر او په خوشحالۍ سرته ورسوي او الله دې مونږ له د روجو د نیولو توفیق راکړي. نبارو یو خو دې پېشمني کې لږ یو پټې احتیاط کوي. بانک چې کله اواز درته وشي چې 15 منټه پاتې دي، دا نقشې چې زمونږ په دې جوماتونو کې لګېدلې دي که نه، دا ټیک نقشې دي. ښه د دې نقشو له خیال ساتئ، دا برابر نقشې دي. د دې نقشو مطابق خپل روژه ماتوئ او د دې نقشو مطابق خپل روژه بندوئ. او احتیاط په دې کوئ چې زمونږ د اکثر د بانکونو اختیار چې وي نو هغه خو بانک خو عالمان نه وي، کم وي، عام خلک وي. نو یو طرف ته آواز وکړي 15 منټه پاتې دي او 15 منټه پس بل ورپسې بانک شروع کړي. داسې مه کوئ. په دې سوچ بانګیان دا سوچ مه کوئ چې زه د ټولو مخکې بانک ویم او خلک وایي هغه پلانکي بانک وایي. ځان مه غر کوه، هغې یو وجه ده. که د وخت نه مخکې د بانک ووایي ټیک ده چې روژه خو به خلک بنده کړي، لیکن ښځې وختي مونځ کوي، نو په ښځو بې ټیمه مونځو کې نو ګناه دی ګټه ده. او که د وخت نه پس د بانک ووایي نو زمونږ خلک عموما چې بانک شروع شي نو دوی پېشمنۍ بند کړي. نو که د وخت نه پس دی وي نو په خلکو به روژه وخوري. د بانک نه کوشش کوئ چې 2-4 منټه مخکې روژه بندوئ. او ماښام کې بعضې خلک ډېر احتیاط کوي. سخت کال خو مې نه دی اورېدلی، خو پروس کال مې دا م اورېدلی و چې یو کس راته چا شکایت کړی وي هغه چې مونځ وکړي د هغې نه پس روژه ماتوي. هلکه دا ولې یاره وایي دا احتیاط کومه. نو مونځ کې احتیاط نه کوي، مونځ خو اهم دی. که ټیم داخل نه دا مونځ نه بیا ولې وکړه. د روژې نه خو د مونځ اهمیت زیات دی. نو ښه مدیدار روژه ماته که او د هغې نه پس د ماښام مونځ وکړه. د ماښام مونځ په اول وخت کې بهتر دی. بهتره طریقه خدا ده چې روژه ماته که بیا مونځ وکړه او د مانځه نه پس بیا خپله ډوډۍ وخوره. لیکن که ته مونځ د یو 15-شپږ منټه ورکې چې دا مونږ به شربت هم پکې وڅښو، پکوړې میکوړې به هم پکې وخورو او د هغې نه پس به مونځ وکړي، نو خیر د گنجایش پکې شته. تراویح په احتیاط او په اطمینان کوئ. هغې مولا پسې منډې مه وهئ چې هغې په 20 منټو کې په 15 منټو کې خلاصوي. او ما عالم په دې مجبوره کوه چې چا به زر زر تراویح کوه. تراویح ګوره مونځ دی، مونځ. او الصلاة معراج المؤمن، دا د الله تعالی سره د مسلمان معراج دی. نو تراویح هغې عالم پسې کوئ چې په قلار قلارې کوي. د زر زر تراوو د قلارې تراوو په منځ کې زیات نه زیات 15 منټه فرق پی یا 20 منټه. نو 15-20 منټه کې خپل مونځ ولې بربادوئ؟ نو کم جماعت کې تراویح زر زر کوي او عالم نه پکې قومه کولی شي، نه پکې جلسه کولی شي، نه سجده کولی شي، نو دې عالم پسې مه کوه تراویح، بل جماعت ته ده. بلکې د نه لرې یا څه عذري نو کورې ځان له خیر دی کوه. خو دا کلاشنکوف ملا پسې ونه کې قرار ته وباسي پلان کې داسې تراویح وکړي چې وډزېږي وایي. هلکه دا پس دا ډزېدل په کوم شریعت کې راغلی؟ ښه په قلار تراویح کوه، ډزېدلو ملا پسې مه کوه. او بیا چې راشي تراویح دې زر وکړئ نو څه کوې؟ ملګري سره ناست دی په دکان کې یا په حجره کې ګپې شپې لګې. شیطان سړی خطا کوي. په قلار تراویح مونځئ، ښه په اطمینان او په قلار باندې کوئ. بل دا دی چې لومبۍ 10 ورځو متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رمضان اوله رحمت، اول 10 ورځې د خدای رحمت دی، او د منځ 10 ورځې دا مغفرت دی، د مغفرت ورځې دي، او اخیری 10 ورځې د جهنم نه د اور نه د ازادېدو ورځې دي. علما لیکي په دې لومبو ورځو کې د الله د رحم سوالونه ډېر کوي. خدای په ما رحم وکړي، خدای په ما رحم وکړي. او په دویمه عشره کې 11 نه پس 20 پورې کوشش کوئ د خدای نه د بخښنې سوال غواړه. یا الله ما وبخښې، زما ګناهونه معاف کړي.
پلومبه لس کې به د خدای رحمت ته باندې نازل شي چې د منځ د لس ورځې عبادت وکړې نو خدای به ګناه معافه کړي. نو په آخر لسو کې بیا وایه چې خدای زما سټ د جهنم د اور نه آزاد، نو خدای به جهنم د اور نه آزاد. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په دې محراب په دې د منبر په دې لومبه په وړه قدم کې خود وی امین، چې په دویمه قدم کې خود بیا وی امین، چې په درېمه قدم کې خود بیا وی امین. صحابه ته تاسو کوي صاحب د امین دی پسو موږ خو د چا دعا و نه ریدا وی چې په لومبه په وړه قدم کې خو دا وی جبرئیل علیہ السلام راغی وی چې څوک ستانوم والی کوم مجلس کې او پتا څوک درود شریف اونې وای نو خدای دې حالات کې نو امین وي. په بل پوله چې مخ پکې خو دا نو جبرئیل علیہ السلام وی چې دا چا مور پلار دواړه یا یو جمدی وي او دې دونه خدمت نه کړي چې دا غي دا خدمت د وجدان جنت ته بودی دې خدای حالات کې ما وی امین. چې په بل پوله مخ پکې خو دا نو بیا وی چې پچا د رمضان میاشت راشي او دې دونه عبادت ونه کی چې ځان په خدای وبخي دې خدای حالات کې نو ما وی امین. ورونو دونه عبادت په دې میاشت کې کوي چې ځان په خدای وبخي ګوره تو دون عبادت هم اونکه چې ځان په خدای وبخې نو نه جبرئیل غوندې فرشته خیره کړی دا او حضور پاک غوندې پیغمبر په آمین ویلې نو غرق او تباه بشي. دا سو خبرې مې اس کړې زم ټیک نیم او رمضان مبارک میاشتا نو تهجد پکې لکوي او ختم پکې شروع کړي د قرآن شریف ها سار مازیګر د قرآن شریف لک تلاوت کوي د قرآن شریف ختم شروع کړي تسبیح لګراواله ذکر پکې کوي او صلات تسبیح پکې وکړي. صلات تسبیح طریقه به تاسو ته یادم ده چې ته مقرر ان شاء الله د تبوی صلات تسبیح پکې وکړي د شپې پکې تهجد وکړي او تلاوت پکې وکړي ذکر درود شریف پکې وایي او فضول گپ و شپونه پکې ځان ساته او دروغ او غیبت پکې مه کوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې دروغ او غیبت روجه ماتي د روجې ثواب ختمي برکت ختمي. دوکه رب العالمین د رمضان د میاشت په مونږ په خیر او په عافیت تیر کړي. یو مریض دی چې دا هغه مردان د علاقې نه راوسته دي ډېر زیات مې په خپه جو غریب په وجود باندې دانې راوخیږي او هغه دانه غټیږي او ناګانه اوچوي وډو کې پکې ښکارې شي ډېر زیات پریشان دی. ما خو ډېر زیات خپه شو او میلمه دی او ستاسو له دعا دپاره یې راوسته دی او د رمضان مبارک میاشت دعا ورته لږ د اخلاص وکړې یا الله ته ول روغ صحت ورکړي الله ته ول شفا ورکړي. اللهم اشفه شفاء عاجلا لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وانت ارحم الراحمين. الله تعالی د خپل خپل لاله دارو کې تعالی روغ صحت ورکړي یا الله چې څومره مریضان دي ټول شفا ورکړي. خدای ټول مریضان کدي د جمعات کې دي که په کورونو کې دي که زنانه دي کنارین تعالی شفا ورکړي. خدای قرضدارانو او تنگ دستو خلکو رزق فراخه کړي. الله د دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کړي. د دنیا او د آخر د شرونو نه مو ساتي او څومره چې دوستان د لری ځای نه راغلي دي الله د زړه حاجتونه پوره کړي مقاصد شرعیه پوره کړي د فتنو آفات محفوظ ساتي. رب ذوالجلال خدای د رمضان میاشت په مونږ ته عبادت تیر کړي. خدای د روزو د نیولو توفیق پکې راکړي. خدای روزي پکې راته آسان کړي. الله روزي راته پکې آسان کړي. خدای زمونږ بچي عالمان کړي. خدای زمونږ د عالمانو سره جوړه پیدا کړي د عالمانو د دشمنینا او الله د عالمانو د خیرونه او د بددعاینا الله په امن او امان کې وساتي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دا منبر ګران محترم اوریدونکو